کله چا هم خپې میږي کېږي یا لاسونه میږي کېږي نو د هغې زړ ټیکېدو دپاره داسې د خوراک څیزونه زه تاسو ته ښیم چې په دې سره ستاسو د خپې میږي کېدل او لاسونه میږي کېدل دا ورسره زر بهتروالی او ټیک کېدو طرف ته راځي که چېرې تاسو د خوراک دا څیزونه ورسره خوړل شروع کړل او دا خپې میږي کېدل او لاسونه میږي کېدل د څه د وجې کېږي نو څلور داسې غټې وجې ما ښودلې دي نو هغه بیا تاسو هم په دې ویډیو په کمنټ کې چې کوم لینک دی په هغې باندې د دې ویډیو کتلو نه پس بیا تاسو هغه کتلی شئ نو د ټولو نه اول به تاسو په خوراک کې ماهي خوړل شروع کړئ چې په هغې کې اومیګا 3 فیټي ایسډ ورته ویلی شي ویټامنز ورته ویلی شي هغه پکې ډېر زیات دي او کله چې دا ستاسو صحت ته ملاویږي نو ستاسو د ورکوټي کم اعصاب چې دي کم ته چې موږ نروي ویلی شو د کمزورتیا د وجې چې ستاسو د خپې او لاسونه میږي کېږي نو دا ورسره بهتروالی طرف ته راځي او ستاسو د خپې او لاسونه میږي کېدل ورسره ټیک کېدو طرف ته درومي دویم خوراک به تاسو په سبزي کې شروع کړئ او په سبزي کې به تاسو هغه سبزي ډېره زیاته خورئ کومه چې شنه پاڼه ساتي چې په هغې کې ویټامنز ورته ویلی شي او ویټامن B12 ورته ویلی شي چې دا پکې ډېر زیات وي او کله چې دا تاسو ته ملاویږي نو ستاسو په صحت کې د ویټامن B12 د کمۍ د وجې کم میږي کېدل ستاسو په لاسو باندې راځي یا ستاسو په خپو باندې راځي نو دا ورسره بهتروالی طرف ته راځي او دریم خوراک دا دی چې تاسو به انډې خوړل شروع کړئ چې په دې سره ستاسو کم د اعصاب دي دا کمزوري شوي وي نو دوی ته صحت ملاویږي او کله چې دوی ته صحت ملاو شي نو دا میږي کېدل بیا ستاسو په وجود باندې کم راځي او دا ټیک کېدو طرف ته ورسره درومي او څلورم خوراک دا دی چې څومره هم خشکه میوه ده او وچه میوه ده لکه نټ شو یا نور دغه شان خشکه میوه ده نو دا به تاسو خوړل زیات کړئ چې د دې سره ستاسو دا میږي کېدل دا بهتروالی طرف ته راځي او ستاسو د اعصابو ته طاقت ملاویږي کله چې دا طاقت ورته ملاو شي نو بیا د علامات ستاسو په خپو او په لاسو باندې کمیږي او پنځم خوراک کم ته چې کیله ویلی شو دا به تاسو ډېر زیات خورئ ځکه چې په دې کې دننه پوټاشیم ورته ویلی شي میګنیشیم ورته ویلی شي دا پکې دي او کله چې دا ستاسو صحت ته ملاویږي نو ستاسو دغه اعصاب به ورسره مضبوطیږي او بهتروالی طرف ته به ورسره راځي او کله چې ستاسو د اعصاب مضبوطي او طاقتور وي او کمزورتیا پکې څه علامات پاتې نشي نو ستاسو کم د خپې میږي کېدل دي او لاسونه میږي کېدل دي دا ورسره بهتروالی طرف ته راځي او د دې علاماتو نه تاسو ته بیا خلاصې ملاویږي